سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان او پاکستان یو بل ته له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي دوه اړخیزه همکاریو پرته بل انتخاب نه لري. ارګ وایي هغه تېره ورځ د پاکستان د پوځ له مشر سره په ارګ کې وکتل. امریکا غوښتي چې طالبان د درې ورځنۍ اوربند وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په پروسه کې ښکېل شي څو د افغانستان خلک په ډاډه زړه ژوند وکړي. په تېرو 24 ساعتونو کې 150 وسوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټاپیان دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه طالبان د هېواد په 15 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. له چین سره د نښلېدونکي لارې رغنیزې چارې په چټکۍ سره دوام لري. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه سړک 9.7 کیلومتر اوږدوالی لري او په جوړېدو یې څه باندې 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د سعودي له زندانونو 140 افغان بندیان آزاد او خپل هیواد ته انتقال شول. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه افغانان د اسنادو د نشتوالي له کبله په زندانونو او توقیف خانو کې بندیان ول.